راځئ چې اوس د پروجیکټایل مثال راواخلو. ټیپیکل مطلب دا دی چې یو شی په هوا کې ایستلی شوی دی ځمکې نه. هیبت خان پرنده باندې کاڼی ایستی دی د دې ځای نه ځمکې نه او واپس ځمکې له راغلی دی او دې ایکا مانه خوځښت ته په وګورو او څه په انګریزي کې ورته وایي څه جنرال فیچرز یا جنرال فیچرز د دې جنرال فیچرز نه مطلب دا دی چې دې څومره د خپل ځای نه لرې تللی دی دغه ته رینج وایي. دا آر چې ورته موږ لیکلی دی دلته او د خپل لومبي ځای نه دی څونه لرې تللی دی. دی چې په هوا کې تللی دی نو په یو وخت باندې دی د ځمکې نه د ټولو نه زیات اوچت و، یعنې هغه ټاپ پوزیشن هغه ټاپ ځایګی دغې ته موږ دغه ایچ ویلی دی چې دا به څنګه د دې لپاره ایکویشن به څنګه لیکو یا رښتینولي به څنګه کوو. او بیا د دې خوځښت په دوران کې په دې انځور کې تاسو ګورئ چې ویلاسټیانې دا درې ویکټرې چې ښودلي شوي دي ځای په ځای دا د ویلاسټي ویکټر دی. نو د ده ویلاسټي خو هر وخت دغه ویکټري او د دغه ویکټر دوه حصې هر ځای کې یو په ولاړ اړخ کې او یو په ځمکې پلو. په دې انځور کې چې کوم چوکاټ خوښ کړی شوی دی نو ایکس بیخي د ځمکې سره اخیستلی شوی دی او وای بیخي د ځمکې نه په بره اخیستلی شوی دی پازیټیو وای. نو د وخت په هره لحاظه زموږ سره صرف دوه ایکویشنز دي. د وخت په هره لحاظه د ده ځایګی دا دوه ایکویشنز دي چې یو موږ ته د ده په پروت اړخ کې ځایګی ښیي د وخت په هره لحاظه او په ولاړ اړخ کې ځایګی ښیي. اوس د دې چوکاټ په خوښولو سره موږ دا وکړو چې x0 او y0 په لومبي ځای باندې واخیسته. په لومبني ځای باندې د ده لومبني ځایګی موږ 0 وګڼو. بل دا ده چې دا x موږ بیخي د ځمکې سره واخیسته نو د ده په x ډایرکشن کې موږ اکسلریشن 0 کو. دغه د منځه لاړل دغه پیرامیټرز. y بیخي د ځمکې نه په بره دی -9.8 میټر پر سیکنډ سکویر. خو دې ته به موږ جی ووایو چې ماینس جی دی ځکه چې موږ شمیرې نه لیکو. راځئ چې د میتھمیټکس په ژبه باندې رښتینولي وکړو د یو بل سره. نو راځئ چې دغه ایکویشنز دوباره ولیکو د دې چوکاټ په حساب باندې چې آسان شي. بس صرف دغه دوه ایکویشن دی موږ سره او د دې نه به موږ رښتینولي کوو. نو تاسو به دا دواړه ایکویشن ولیکئ په یو کاغذ باندې په خپل بورډ باندې او بیا به ورته لږ ځیر شئ چې دې سره موږ څه کولی شو. نو چې دې وخت ته تاسو راورسئ چې دې ته ځیر شئ دې سره موږ څه کولی شو. نو د دې خوځښت په باره کې پکار ده چې څه لومبني معلومات موږ سره وي. د مثال په توګه دی په ویلاسټي v0 سره ایښتلی شوی دی. دا ویلاسټي دلته چې کومه ښودلې شوې ده دا او دغه ویلاسټي د دې پروت اړخ سره د ځمکې سره یو ګوټ جوړوي په لومبي وخت کې هغې ته الفا ویلی شوې ده. الفا دغه یوناني ټکی دی الفا. یوزولي د اینګلز دپاره یا د ګوټونو دپاره موږ دغه یوناني ټکي پکاروو تیټا الفا لیمډا بیټا. نو داسې به وګڼو چې دا v0 موږ ته راکړی شوی دی او دا چې څومره ګوټ جوړوي په لومبي کې دا راکړی شوی دی. د دې مطلب دا شو چې دا v0x پروت اړخ کې ویلاسټي او v0y په پروت اړخ کې ویلاسټي دا موږ د دغه ټولې ویلاسټۍ لومبنۍ ویلاسټۍ دا ګوټ موږ ته د دې الفا ګوټ په ځای باندې دا بل ګوټ ښودلی شوی د وای سره تیټا. نو بیا دا یو به کوساین تیټا شي او دغه به ساین تیټا شي هغه حساب سره. نو دې ته به خیال کوئ چې ګوټ یې کوم ځای کې درکړی دی. که د وای سره یې ګوټ درکړی نو بیا د دې وای کمپوننټ چې دی نه هغه کوساین دی او ایکس کمپوننټ یې ساین دی. او که ګوټ درکړی شوی د ایکس سره نو بیا ایکس کوساین دی او وای ساین دی. نو راځئ چې موږ دا وګڼو چې ګوټ راکړی شوی دی د ایکس سره. نو دا ایکویشن به موږ دوباره ولیکو په مزه به موږ دا رښتینولي کوو.
دله ټي سکوير. اوس دا دوه ایکویشن شو. نو راځئ چې اوس دا معلوم کو چې دی څومره بره د ځمکې نه رسي، یعنی ټاپ ته چې دی ورسي. دغه به موږ د دې لومبنۍ ویلاسټۍ په بڼه او د دغه ګوټ په بڼه څنګه بیانو، د دې لپاره ایکویشن به څنګه لیکو. نو دې ځای کې پکې د فزیکس حساب کتاب راشي. تاسو وایئ چې دی چې کله دغه ټاپ پوزیشن ته ورسي نو دغه ته موږ ټاپ ولې وایو چې دې پوینټ ته ورسي؟ ځکه چې په دې ځای کې د رفتار مخه بدلیږي. که ستاسو خیال یې، او د رفتار مخه ځکه بدلیږي چې د په وای ډایرکشن کې کومه ویلاسټي وه هغه ختمه شوه. ولې ختمه شوه؟ هغه اکسلریشن وخوړه. اکسلریشن 9.8 ځمکې پلو دی او د ده لومبنۍ وای ویلاسټي په بره پلو ده. نو دغه وای کمپوننټ د ویلاسټۍ کمیږي 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 او اخر زیرو شي. نو دا ټاپ پوزیشن هغه پوزیشن دی چې د صفت دا دی چې په دغه ځای باندې د وای ویلاسټي زیرو شوې ده، او ټوله ویلاسټي چې په دغه لحظه باندې کومه پاتې ده نو هغه وی ایکس ده. بله خبره د ایکس ویلاسټي چې په شروع کې کومه ده وی 0 ایکس دلته په هر ځای کې هماغه شان ده. ولې چې په ایکس موږ ځمکې په مخ اخیستی دی او د ځمکې مخ سره په دې پروت اړخ کې اکسلریشن نشته، او اکسلریشن په ویلاسټي کې بدلون دی چې په ویلاسټي کې بدلون نشته دی په کوم ډایرکشن کې، په هغه ډایرکشن کې ویلاسټي نه بدلیږي. نو دا خو موږ د دې تصویر نه هم دغه پته لګوو. خو دې ایکویشن کې موږ د دې لومبي ایکویشن ډیریویټیو واخلو نو دا موږ ته په پروت اړخ کې ویلاسټي راکوي د وخت په هره لحظه باندې. وی 0 او کوساین الفا دا یو ټاکلی نمبر دی، نو په دغه ډیریویټیو نه به بار راوځي، او ټي چې کوم دی نو هغه طاقت یو وی 0 کوساین الفا دی، کوم ته چې موږ وی 0 ایکس ویلیو. ایکس چې موږ ډیریویټیو واخلو دا به موږ له د ایکس په ډایرکشن کې ویلاسټي راکړي د وخت په هره لحظه، او تاسو ته پته ده چې وی 0 او کوساین الفا دا ټاکلی شوي نمبر دي، راکړی شوي نمبر دي. نو دغه په ټایم باندې نه ډیپینډ کوي، او دلته بیا ټي دی نو د ټي ډیریویټیو واني، نو دا زموږ سره مستقل ویلاسټي راغله په ایکس ډایرکشن کې. سمه ده. نو دغه نه به دا ډي ایکس بای ډي ټي لرې کړو چې کنفیوژن نه پیدا کوي. د وای ډایرکشن چې موږ ډیریویټیو واخلو دا به موږ ته د وخت په هره لحظه باندې په وای ډایرکشن کې ویلاسټي وښیي. نو په دغه کې دا وی 0 او ساین الفا خو یو ټاکلی نمبر دی، د ټي ډیریویټیو 1 شو، نو دا وی 0 ساین الفا شو، او بیا د ټي طاقت 2 د دغه ډیریویټیو دا دی چې 2 ځله به ټي موږ له راکړي. جي یو ټاکلی نمبر دی 9.8 او 2 خو په خپله هم یو ټاکلی نمبر دی، نو موږ سره به ماینس جي ځله ټي راشي. ایکویشن شو. نو راځئ چې دا ډي وای بای ډي ټي ته لرې کړو. دغه خو موږ هغه اپریشن هودو. اوس راځئ چې رښتینولي وکړو. رښتینولي موږ دا کوو چې دا ټاپ مقام ته دی ورسي نو په دغه لحظه باندې د وای ویلاسټي چې کوم ده نو په وای اړخ کې کومه ویلاسټي ده یا د ویلاسټي وای برخه چې ده هغه زیرو شوې ده. نو دا پوینټ ډیر خاص دی، ځانګړی دی، سپیشل دی. نو راځئ چې د دویم ایکویشن کې دا وی وای 0 ولګو. د دغه نه به څه وشي؟ موږ له به یو داسې ټیم میلاو شي، او د دې ټي دپاره دا ټیم اوس عام ټیم نه دی، هر ټیم نه دی. دا ټیم هغه ټیم دی کله چې دی بره دغه ټاپ ته رسېدلی دی ځکه چې موږ پکې یو ځانګړې ویلاسټي د وای ویلاسټي ولګوله. نو د دې ټیم دپاره چې موږ دا ټیم ځان لګو وی 0 ساین الفا به بلې غاړې ته ولیکو او په جی باندې به وویشو. نو دا هغه ټیم دی په څومره ټیم کې چې دی ټاپ ته رسېدلی دی. دا موږ څنګه معلوم کو؟ موږ د فزیکس نه کار واخیستو. موږ وایو چې دی ټاپ ته رسېدلی دی، نو د وای ویلاسټي بیخي
ختمه شوې ده په دې کې. ولې ختمه شوې ده؟ اکسلریشن په ښکته دی، وای ویلاسټي په بره ده، وای ویلاسټي ورو کمیږي او اخر زیرو شي. په بل یو هیڅ ځای باندې دا زیرو نشي کېدی بغیر د ټاپ نه. نو موږ پکې وای ویلاسټي زیرو کړه او خبره مو په الټه سایډ وکړه چې راځه دا وای ویلاسټي پکې زیرو کړو، نو چې دا موږ له کم ټایم راکوي، نو دغه ټایم دومره ټایم راکوي. دا ټایم لیکلی شوی دی د لومبنۍ ویلاسټي، د لومبني ګوټ چې ویلاسټي کوم ګوټ جوړوي الفا، او د جی د ګریویټیشنل اکسلریشن په بڼه لیکلی شوی دی. د څه مطلب؟ د دې مطلب دا دی چې دومره ګوټ سره دومره لومبنۍ ویلاسټي او په ځمکه باندې دا جی، نو د دې دواړو په یو بل باندې دا ویش چې کوم دی نو په دونه ټایم کې دا شی خپل دا یو کاڼی یا دا غونډوس کې بره ټاپ ته رسي. د دې دا مطلب. اوس د دې مطلب دا شو. دې دوه ایکویشنز ته وګورو، نو په دې کې دا دویم ایکویشن موږ ته په دې کې دا دویم ایکویشن دا یو دا دویم ایکویشن موږ ته د وخت په هره لحظه باندې د ځمکې نه اوچتوالی ښیي، وای ښیي. نو که موږ د وای معلوم کو د وخت په هغه لحظه باندې څومره وخت چې د ټاپ ته په رسېدو کې اخلي، دا یعنی دا په دې وای کوارډینیټ کې موږ دا ټایم ځانګړی کو او یو داسې ټایم پکې ولګوو چې کوم ټایم باندې دی ټاپ ته رسېدلی دی. د دې مطلب دا دی چې دا وای به ځانګړی شي، یعنی دا به هغه وای شي کله چې دی ټاپ ته رسېدلی دی، یعنی دا وای به د اچ برابر شي چې دا ټي موږ ځانګړی کو دغه ټایم ته. دا پکې او دا طاقت دوه دی. اوس د دې نه پس صرف او صرف الجبره پاتې شوه موږ سره، چې دا د دا هایټ موږ په یو داسې بڼه ولیکو، دا میکسیمم هایټ چې ورته وایي په انګریزي کې، چې ټیم پکې د منځه وتی دی او دا موږ د لومبنۍ ویلاسټي او د هغې د جوړونکي ګوټ په بڼه باندې ولیکو. نو اوس راځئ دلته هم وی زیرو دی، وی زیرو ملټیپلای شوي دي، ساین الفا او ساین الفا ملټیپلای شوي دي، نو دا موږ سره شو د وی زیرو طاقت 2 د ساین طاقت 2 الفا او بیا په جی باندې ویشلې منفي دلته د جی طاقت 2 دی لاندې او بره یو جی دی، نو د هغې سره به یو جی د منځه لاړ شي. وی زیرو باندې هم طاقت 2 دی، په ساین باندې هم طاقت 2 دی او دلته دا 2 را روان دی په ایکویشن کې او دا یو جی طاقت 2 دی، خو بره یو جی شته، نو یو جی به پاتې شي لاندې. اوس که تاسو دې دواړو ته وګورئ نو په دې کې دا وی زیرو طاقت 2 او د ساین طاقت 2 او دا جی دا یو شریک فیکټر دی. نو دلته موږ سره چې دا ته شریک وباسو نو موږ سره دلته یو پاتې شو او دلته را سره نیم، د یو نه چې نیم لرې کړي نو نیم پاتې شي، نو زموږ سره راغی د وی زیرو طاقت 2 د ساین طاقت 2 الفا او په 2 ځله جی باندې ویشلې. دې لیکچر کې دا ډیریویشن زه ځکه کومه چې دا به ستاسو په کاریږي، کله کله د دې تپوس کوي په امتحانونو کې. نو وی زیرو طاقت 2 ساین طاقت 2 الفا او 2 ځله جی باندې ویشلې. یعنی خیال هم دی دا ټاپ ځای ته چې کوم ته رسېدلی دی د هغې دپاره مونږه یو داسې ایکویشن ولیکو چې هغه د لومبنۍ ویلاسټي ټولې ویلاسټي وی زیرو د لومبنۍ ویلاسټۍ د جوړونکي ګوټ د انګل او د ګریویټیشنل اکسلریشن په بڼه مو ولیکو. نو د دې څه مطلب شو؟ د دې مطلب دا شو که ته ما ته ووایې
چې هیبت خان غونډه په څومره رفتار سره ایشتې ده په لومبي ځل او هغه رفتار څومره ګوټ جوړوي د ځمکې سره نو زه ته به تا ته دا ووایم چې دی به د ځمکې نه څومره بره ځي یعنې د ټولو نه زیات اوچتوالی به د ځمکې نه څومره وي د مثال په توګه که د هیبت خان دغه غونډه په 10 میټره ویلاستۍ سره ایشتې ده او دا ګوټ جوړوي 45 درجې دلته او دا ویلاسټي وی 0 چې دا لومبۍ ویلاسټي 10 ده په میټره په یو سیکنډ کې او دا د ځمکې په مخ باندې دا کار کړی دی په سپوږمۍ یا په بله سیارې نه دی کړی نو موږ ته پته ده چې دغه جي 9.8 دی نو د دې نه موږ ته پته لګي چې 100 د 10 طاقت 2 او د 45 ساين چې کمی نو هغه یو په سکویر روټ 2 ویشلی او بیا د هغې طاقت 2 دغسې موږ د ساين او د کوساین سکویر اخلو یعنې د انګل د ګوټ ساين واخلو لاوله په کلکولیټر باندې او بیا د هغې طاقت واخلو 2 او بیا په 2 ځله 9.8 باندې ویشلی نو 100 دا د 2 سکویر روټ چې موږ طاقت 2 واخلو دا به 2 شي او دا به شي 19.8 نو 50 په 19.8 باندې ویشلی نو راځئ چې وګورو دا څه شی دی 50 په 19.8 باندې ویشلی نو دی به ځي جناب څه 2.5 میټره د ځمکې نه بره نو موږ د نورو معلوماتو ضرورت نشته که ته ما دا ووایې چې لومبنۍ ویلاسټي څومره وه او څومره ګوټ جوړوي زه به درته دا ووایم چې دا به د ځمکې نه څونه بره ځي یعنې میکسیمم هایټ به د څومره وي راځئ چې دا رښتینولي وکړو چې دی به څونه لرې ځي یعنې دا رینج معلوم کړو آر نو دا آر دپاره چې موږ رښتینولي کوو دا به څنګه کوو نو څومره لرې مطلب دا دی چې د ایکس په هغه وخت کې سره کېدی چې دوباره ځمکې سره جنګېدی چې ځمکې سره جنګېدلی دی مطلب دغه ایکس کو موږ ته معلوم شي په هغه وخت چې کله د ځمکې سره جنګېدلی دی نو تاسو وکتل دی چې کله د ځمکې نه بره خپل میکسیمم هایټ ته خیږي نو په هغې کې د ده ټیم لګي څومره چې ما ته یاد دي که نه وی 0 ساین الفا او په جی باندې ویشلی دومره ټایم د ده لګي چې دغه بره ځای ته ورسي نو چې په خطو کې دغه ځای ته دومره ټیم لګي نو په راکوزېدو کې هم دغه عمره ټیم لګي دې رښتینولي به تاسو ځان سره په خپله باندې وکئ خطو کې چې څومره ټیم لګي دومره په راکوزېدو کې واپس ځمکې ته لګي نو د لومبي ټیم نه چې ټي از ایکل ټو 0 نه تر اخره پورې څومره ټیم لګېدلی دی کله چې د ځمکې سره جنګېدلی دی 2 ځله ټي یعنې دا دومره ټیم لګېدی نو دته به موږ غټ ټي ووایو یعنې د ټول پرواز په دوران کې څومره ټیم لګېدلی نو دا ایکس به زموږ رینج شي که په دې کې موږ د ټول پرواز ټیم ولګو نو وی 0 کوساین الفا او ټیم پکې موږ ټي ولګو او ټي څومره دی نو د دې نه به دا لانجر ورکه کړو تاسو ته پته دی مطلب دی دې کې وی 0 کوساین الفا شو او ټیم څومره شو 2 ځله د وړوکي ټي یعنې 2 ځله وی 0 ساین الفا په جی ویشلی یعنی نه د رینج یا څومره لرې دی د هیبت خان د خوا نه ځي دا موږ ته د لومبنۍ ویلاسټي وی 0 او د ګوټ په بڼه او د ګریویټیشنل اکسلریشن په بڼه باندې راغلی نو راځئ چې اوس دې له لږ چاپي وکړو د ایکویشن له او لږ نور ښکلی کړو میک اپ ولې وکړو نو آر د الجبرې میک اپ ولې وکړو نو آر برابر شو د وی 0 کوسا وی 0 2 ځله راغلی دي او دلته پکې دا 2 دی
نو V0 طاقت 2 شو او بیا 2 ځله ساین الفا او کوساین الفا ان دا یو بل سره ضربېدلی دي او بیا په جی باندې ویشلې. یا بعض خلک داسې میک اپ خوښوي د دې سرسړه داسې هم کوي چې په ټریګنومټري کې اصول دی چې 2 ځله ساین الفا او کوساین الفا دا برابري د یو ساین خو چې د 2 ځله الفا واغستی شي. څه مطلب که موږ سره الفا 45 دي د مثال په توګه نو 2 ځله ساین د 45 او کوساین د 45 راځي چې دا وګورئ څه برابر دی 2 ځله د 45 ساین چې کوم دی نه برابري د یو په سکویر روټ 2 باندې ویشلې او د 45 کوساین هم د دغه برابري نو 2 او دغه سکویر روټ 2 سکویر روټ 2 چې موږ یو بل سره ملټیپلای کوو نو دی نه صرف 2 جوړ شي سکویر روټ ته ختم شي نو 1 ته راغی موږ سره نو دا ساید موږ وکړو د 45 لپاره چې د دې نه څه راځي 1 راځي چې دا بل ساید وګورو چې دغه نه 1 راځي نو زموږ خبره به رښتیا شي نو ساین او 2 ځله 45 نو ساین د لس کم سل درجو تاسو ته پته چې د 90 ډیګري ساین د 1 برابري سمه ده نو د ټریګنومټري دا اصول چې موږ دلته په کار راولو نو دغه رینج چې کوم اکویشن دی د دې به موږ لږه نورم سرسړه وکړو او هغه داسې نوره به هم ښکلي کړو چې دا رینج چې کوم دی دا د V0 طاقت 2 دی او 2 ځله ساین الفا کوساین الفا د ساین 2 ځله الفا برابري همیشه او په جی باندې ویشلې. نو خلک داسې ځکه لیکي چې اوس موږ وایو چې راځئ چې ګڼ پروجیکټایل واخلو هیبت خان ګڼ کاڼي ویشتله په یو ویلاسټي سره یعنی V0 په هر یو کې یو شان ده او جی خو ټاکلی نمبر دی 9.8 خو په مختلفو ګوټونو باندې ویشتل یعنی او یوې چې کوم دی نو هغه ویشتو په دې بلې په غټ انګل سره ویشتو بلې بیخي ځمکې سره نږدې ویشتو یعنی هر یو د هر یو لومبنی ویلاسټي چې کوم دی نو هغه یو جدا جدا انګل جوړوي دا یو وړوکی جوړوي دغه یو غټ انګل جوړوي دغه ټول نه غټ انګل جوړوي نو دې کې به چې د ټولو ویلاسټي یو مرئ په لومبي کې خو دا ګوټونه جدا جدا نو کم یو به د ټول نه لرې ځي نو راځئ چې د دې رښتینولي وکړو نو د دې رښتینولي موږ څنګه کوو موږ چې دې ته وګورو چې دا لومبني ویلاسټي د هر یو پروجیکټایل د هر یو توغول شوي شي یوه ده نو دا نمبر خو ټاکلی دی د ټولو ویشتلی شوو کاڼو دپاره دا نمبر یو دی ګریویټیشنل اکسلریشن په کاڼو باندې نه ډیپینډ کوي نو دا هم یو نمبر دی د دې مطلب دا دی چې دا ګوټ به دا فیصله کوي چې کم یو به لرې ځي د دې مطلب دا دی چې د ساین شمیره چې کوم ده دا چې کله غټه شي د کم یو دپاره د ټولو نه غټه وي هماغه به د ټولو نه لرې ځي د ساین شمیره هله غټه د ټولو نه کله چې دغه ګوټ دلته په ساین چې په کوم شي باندې عمل کوي چې دا د یو کم سل درجو وي یعنی د ساین د ټولو نه غټه ویلیو هغه خو 1 کېدی شي ساین خو همیشه یا یوي او یا د یو نه کمی ګینې تجربه وکړئ په کلکولیټر باندې څه قسمه انګل هم واخلئ او تاسو وګورئ د هغې ساین واخلئ همیشه به د یو نه کمی نو یو داسې انګل چې هغه د یو کم سلي په هغې باندې د ساین ویلیو یوي
د دې نه علاوه په هر انګل باندې دا یا د یو نه کمی دغه د دې مطلب دا شو چې د هغه پروجیکټایل لپاره به آر د ټولو نه لوی د ټولو نه به لرې وځي چې د هغه لپاره د ساین دا ویلیو دا شمیره د یو برابري د دې مطلب دا شو چې دا 2 ځله الفا د یو کم سلو درجو برابري د دې مطلب دا شو چې دا ګوت د یو کم سلو درجو په 2 برابري یعنی کم پروجیکټایل چې په 15 درجو ویشتلې شوی ابر ټول نه لري سي تمام نو په دې لیکچر کې مونږه غټي خبرې راټولې کړې د پروجیکټایل او د میتھمیټکس په ژبه باندې د رښتینولۍ لګون ته چلی زده کو د دې خوځښت لپاره